کارکوونکی دی د اطلاعات و کلتور وزارت کارکوونکی دی، هلته د عبیداتو مامور دی. مثلا د ده صفت هر شی چې دی مدیر دی چې شی دی دا ذکر کوو. نو که یو ځل دوه ځل دا ذکر که، یو دوه ځل دا ذکر که، یو درې ځل دا ذکر که، یو دوه ځل ورته دا صفت ذکر که، نو که لس ځلې د یو چا نوم په یو ځای کې راځي نو او په مختلفو طریقو باندې دا موږ دغه کړو، دې ته تنوع وایي. همدارنګه تلون څه ته وایي؟ یعنې رنګارنګي. ته د الفاظو داسې رنګارنګي ورکې هلته چې لوستونکی له ځان سره اخلي، ښکلي الفاظ راوړي. او بل تناسب د انسان په وجود کې هم که چېرته تناسب موجود نه وي نو کیدای شي چې اوس مثلا یو څوک د قد نه ټیټ دی، لاسونه ډېر اوږده دي، ځمکې ته رسېږي، دا ښه تناسب نه دی سره دی چې دا د الله تعالی ورکړه ده. همدارنګه که موږ یو مجسمه جوړو یا یو دغه جوړو، یو بل ښکلی یو شی جوړو، مثلا دغه وداني ده، دا وداني ده ډېره لویه وداني جوړه شوې، خو که دا دروازه ډېره وړه وي دا ښه تناسب نه دی. د دې لویې ودانۍ په تناسب باندې باید یوه لویه دروازه ورته ورکړل شي. په هر صورت په یوه لیکنه کې، په یو ښکلي څیز کې، په یو جسم کې، په یو مجسمه کې، په هر څه کې یو ښه پرمختګ دا دی چې موږ د دغه نه کار واخلو، د فرمول نه کار واخلو چې هم پکې تنوع موجوده وي، هم پکې تلون موجود وي، او هم پکې تناسب موجود وي. نو دا درې واړه هغه څیزونه دي چې هنریت رامنځته کوي، ښکلا زیږوي، او په ټوله کې د یوې ښې او نوښتي انشا په ایجاد کې مرسته کوي له موږ سره. نو موږ ویلی شو چې دغه یاد توکي د انشا د پرمختګ لارې چارې دي. یو بل شی چې هغه ډېر ضرور دی په انشا کې، د نورو په پل کېښودل. د نورو په پل کېښودل په هغه صورت کې چې ته پکې نور نوښت وکړي، خو که پردی پیښې سړی کوي هغه ابتذال دی، هغه نوښت نه دی. مثلا موږ وایو چې د هندي سبک ایجادګر چې دی په پښتو ادبیاتو کې د حمید مومند دی، خو کله چې کاظم خان شیدا په هندي سبک کې شاعري کوي تر حمید ډېر وړاندې دی. هغه کنایې، هغه تشبیهات، هغه استعارې، هغه سمبولونه، هغه لفظي ښکلا چې هغه د کاظم خان شیدا په شعرونو کې شته دی، هغه یوه بېله دنیا لري. صحیح ده چې ابهام به د ده په شاعرۍ کې زیات وي او ډېر خلک به پرې پوه نه شي، ولې په ادبیاتو کې چې هغه لوړ فنون پکې کارېدلي دي هغه د شیدا شعر دی. نو شیدا سره له دې چې د حمید په سبک باندې تللی دی، خو دې سبک ته دومره تنوع ورکړې ده، دومره رنګارنګي ورته ورکړې ده چې سړی حیران پاتې شي. هغه تشبیهات چې ده کارولي دي هغه حمید په دومره مغلقتیا او په دومره ښکلا باندې نه دي کارولي. لهذا د یو چا سبک تعقیبول که وشي چې نوښت پکې رامنځته کړي لکه د کاظم خان شیدا، مګر د یو چا په سبک کې ورکېدل نه دي پکار. کله کله ځینې سبکونه بیا ډېر دغه شي او هغه په مکتب بدل شي. مثلا موږ په پښتو ادبیاتو کې د خوشحال خان مکتب یا د رحمان بابا مکتب یا د حمزه بابا مکتب باندې دغه بدل شوی دی، د دوی سبک بدل شوی دی. هغه یو بیل بحث دی. دلته زموږ هدف دا دی چې که چا یوه لیکنه وکړه او یو بل څوک هم په دې موضوع کې لیکنه کوي، نو دا لیکنه دې کټ مټ د ده په سبک، د ده په طریقه باندې نه وي، هغه دې بیا لږه نور نوښت پکې راولي، نو ابتکارات دې پکې راولي. هغه سبکونه هم داسې نه دي ګنې چې کټ مټ په هغه لاره تللي دي، ولې په هغه سبکونو کې به نویوالی راغلی دی چې په مکتب بدل شوي. ځینې نورې خبرې هم شته چې د انشا د پرمختګ لپاره موږ یې غوره کوو. یوه لیکنه باید په ډېر ټولنیز قوت لیکوال وکړي، یعنې په دې معنا چې لیکنه کې باید ښه استدلال، دلیل او منطق
دا موجود وي. که چېرته دا پکې موجود نه وي او په یو کمزوري استدلال سره لیکنه شوي وي یا پکې حکیمانه الفاظ نه وي موجود او د اجتماعي او ټولنیزو ستونزو ترڅنګ پکې د هغې په هواري بحث نه شوی، نو دا به زموږ لپاره ستونزمنه وي چې خلک پرې ښه قانع کړی شو. که موږ یو اجتماعي لیکنه کوو، که یوه هنري لیکنه کوو، که یوه تاریخي لیکنه کوو، که سیاسي لیکنه کوو، په دې هر څه کې که شاعرانه لیکنه شاعرانه منطق پکې پکار دی، که هنري لیکنه هنري منطق پکې پکار دی، که ټولنیزه لیکنه یو ښه ټولنیز منطق او استدلال پکې پکار دی، سیاسي او اقتصادي او په هره برخه کې همدغسې. نو دا زموږ د انشا لپاره یو ښه پرمختګ دی او دا د پرمختګ ښې لارې چارې دي. همدارنګه د لنډو لنډو جملو راوړل، غوڅ الفاظ کارول، وبخښئ چې کله کله پروفي تېروتنې موږ نه هم کېږي، ژبه لکه چې دغه ده دې ځای کې غوڅ الفاظ هم د یوې ښې انشا استازولي کوي. دارنګه په یوه لیکنه کې د تکراري کلمو مخنیوی، لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، او انشا ته نوښت ورکول، دا په خپله د ښې انشا د پرمختګ لاملونه دي. د ښو اصطلاحاتو، ویونو او ښو وجیزو کارول هم یوه لیکنه د نوښت په لوري بیایي. همدارنګه باید لیکوال کوښښ وکړي چې د ښې مینې او ذوق له مخې لیکنه وکړي. دا په هر څه کې ذوق او سلیقه دا چې دا ډېره مهمه ده. که د خپل مسلک سره څوک دغه ونه لري، علاقه ونه لري، زه فکر کوم چې په خپل مسلک کې هم صحیح دغه مسلکي پوهه به ولري، اما که بل ته د مفاهیمو یا د پوهې انتقال نو په هغه صورت کې به بیا ناکامي. ښه خبره دا ده چې موږ کله چې یوه لیکنه کوو یا څه لیکو، لږ تر لږه موږ باید د ذوق او د سلیقې له مخې دا کار وکړو. که یو شی په موږ باندې تحمیلیږي او زما ذوق نه وي، نو کیدای شي چې زه هغې کې ښه لیکنه ونه کړم یا ښه دغه پکې ونه شم لیکلی. د یو لیکوال لپاره او د یوه ژورنالست لپاره په ټولو مسایلو کې دلچسپي پکار ده، ځکه په ټولنیزو مسایلو کې که ژورنالست یا لیکوال دلچسپي ونه لري نو بیا لیکنه نشي کولی. همدارنګه په نورو مسایلو کې چې ژورنالست اړ دی چې هم په طب کې لیکنه، طبي لیکنه وکړي، هم اقتصادي وکړي، هم په بل مسلک کې لیکنه وکړي، د بل مسلک په اړه لیکنه وکړي، نو د ده لپاره لازم دی چې په ټولو کې دې سره یوه مینه ولري د خپل کار سره، او د خپل کار سره مینه ده ته دا جرأت ورکوي چې پر مخ لاړ شي. نو د نن ورځې دپاره دغه درس موږ چې د انشا په اړه باندې و، همدومره و. په راتلونکي کې به د لیکوالۍ په نورو اړخونو باندې هم بحث کوو. نننی بحث زموږ په انشا کې د بهرنیو کلمو کارول او همدارنګه په انشا کې له موضوع وتل او د انشا د پرمختګ لارې چارې وي. نو هیله ده راسره پاتې شئ، په نورو درسونو کې هم موږ تعقیب کوئ او زموږ دغه درسونه موږ سره وڅارئ. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.